سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. له نږدې 4 ساعتونو راهیسې د ننګرهار په مرکز کې د پوهنې ریاست اړوند په ښاري مدیریت ودانۍ کې د افغان ځواکونو او بریدګرو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویاند وایي په دې پیښه کې تر اوسه 1 کس وژل شوی او 10 نور ټپیان دي. تر اوسه د بریدګرو د شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ډاګه شوې چې افغان ځواکونه هڅې کوي څو په یادې ودانۍ کې بند پاتې کسان وژغوري او بریدګر له منځه یوسي. په فراه کې د یوې چاودنې له امله 4 ولسي وګړي وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. دغه پیښه نن سهار نږدې 1 بجې د خاک سفید ولسوالۍ په خوست سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو مازه موټر چې په یو واده کې د ګډون په موخه فراه ښار ته روان و په یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د فراه د والي ویاند ناصر مهري وایي په وژل شویو کسانو کې 2 مېرمنې او په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دي. د کندوز ښار په بلکو سیمه کې د طالبانو برید په شا وتنبول شو. دغه پیښه نن سهار وختي نږدې 4 بجې هغه مهال ترسره شوه چې یو شمېر طالبانو په یاده سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني زیاتوي په دې نښته کې 3 بریدګر وژل شوي او یو دولتي سرتیری هم ټپي شوی دی. د افغانستان د سولې په تړاو د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د 2 ورځنۍ ناستې 2مه ورځ نن سهار د سعودي عربستان په مکې ښار کې پیل شوه. په پرونۍ ناسته کې د افغانستان جګړه فتنه بلل شوې او ټاکل شوې د نن ورځې په پای کې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یوه اعلامیه هم خپره شي. د ویل ده چې په دې ناسته کې د 30 هیوادونو او یو شمېر اسلامي ټولنو استازي ګډون لري. برېټانیا غواړي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر څه کم 2 برابره کړي. په کابل کې د برېټانیې سفارت یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د برېټانیې لومړۍ وزیرې تیرزا مې به نن د ناټو ناستې په لومړۍ ورځ افغانستان ته د 440 تازه سرتیرو د لیږلو خبر اعلان کړي. له دغو سرتیرو به نیمایي یې په راتلونکي میاشت او پاتې نور به یې په راتلونکي کال کې افغانستان ته ورسیږي او په دې سره به په افغانستان کې د برېټانوي سرتیرو شمېر 1100 کسانو ته لوړ شي. ویل کېږي دوی به په کابل کې میشت وي او یوازې به افغان ځواکونو ته روزنه او مشورې ورکوي او پوځي دندې پر مخ نه وړي. او په غزني کې په بېلابېلو نښتو کې 8 طالبان ووژل شول. دغه نښتې تېره ورځ د غزني ښار مقر او قرهباغ ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د غزني د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي په دې لړ کې 3 دولتي سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 4 نورې ټپیان دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.